دا ورو سوال کړی دی چې کله سړی او دسمات یې کوي یا لامبي نو خپل عورت ته کتی شي؟ الجواب ګوره اتفاق د فقهاو د علماو په دې دی چې یو مسلمان خپل عورت ښکاره کولی شي چې کله یوازې او چې کله ورته ضرورت وي نو کتی هم شي ورته لکه علاج څه دوایي لګول شو یا صفایي دپاره یا حاجت پوره کولو دپاره یا د کوروالي دپاره که عورت ښکاره شي دا خو اتفاقي مسله چې دې کې هېڅ نشته او په دې دلیل هم دی چې دا کار جایز دی لکه حدیث د ام هاني رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوه تره لور وه بارک الله فیک د ابو طالب لور وه او د علي بن ابي طالب خور وه صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورغلمه په هغه کال چې مکه فتح شوې وه فوجدته يغتسل مع غلامبل وفاطمه ابنته تستره او فاطمه رضی الله عنها د پلار ته صادر نیولی و نو صادر سړي ته کله نیوی کېږي چې کله بې پردي نو معنی دا شو چې ضرورت په وخت کې بې پرده کېدل څه دي جایز دي او داسې ټیم کې خپل عورت ته کته دا هم جایز دي دې کې څه حرج نشته خو دومره ده علما دا وایي که چېرته وستی کې یو ضرورت نه وي نو مه ګوره ورته لکه دا خبره لازم نه ده نو بیا ولې هغوی داسې وایي هغوی دا وایي وایي شریعت موږ ته داسې د درنو کارونو تربیت راکړی دی شریعت موږ ته د کومو کارونو تربیت راکړی د درنو کارونو او موږ یې د سپکو کارونو نه منع کړي نو په درنو کارونو کې یو دا دی او درون خوی دا دی چې یو سړی خپل عورت ته هم بې ضرورته نه ګوري دا یو درون کار دی او بل دا وایي او دا یو قسمه ادب دی د الله سره لکه حدیث کې دا راځي مشهور حدیث دی امام ابو داود راوړی دی الصحابي تپوس کو یا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر یا رسول الله زموږ د عورتونه چې دي نو چاته ښکاره کولی شو چاته نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته احفظ عورتك الا من زوجتك عورت هیڅ چاته نشي ښکاره کولی خیال یې ساته الا دا که ښځې سره خپلې ښځې سره یا وینځې سره وی ما ورته چې یا رسول الله که دا خلک یو بل سره عورت بالکل نشي ښکاره کولی وي چې څوک چې طاقت ته چې څوک یې بالکل وی نه وي یعنی عورت به چاته نه ښکاره کړي وی ما ورته چې یا رسول الله اذا کان احدنا خالیا یو سړی که چېرته ځان لري هېڅوک نشته ځان لري نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الله احق ان یستحیا منه من الناس نو چې د خلکو نه دې پټو نو الله خو ډېر حقدار دی چې د هغه نه حیا وشي الله ډېر حقدار دی د څه چې د هغه نه دې حیا وکړی شي نو غوره دا ده چې بې ضرورته سړی عورت ته نه ګوري او په دې کې ګوره امام ابن ابي شیبه رحمه الله دو اثر راوړي ډېر ښایسته د ابو موسی الاشعري رضی الله عنه ابو موسی الاشعري رضی الله عنه وایي ګوره د دوی د ادب ته او د احترام ته د الله سره او د تقوا ته وإني لأغتسل في البيت المظلم وایي زه چې په کور کې غسل کوم او تکه توره تیارۍ د سره رڼا نه ګوره غسل کوم ځای کې کوي کور کې یوازې دی او څه دی او تیارم ده نو املا نه نیغوم دا املا یې ټیټه کړي ولې حیاء من ربي د الله رانه حیا راځي نیغ نه ودرېږم خپل عورت ته نه ګورمه الله نه ماله حیا راځي دا د هغوی د دیندارۍ یو مرتبه و یو مقام او داسې هم راځي یو اثر کې وی ما اقمت صلبي ما چېرته خپله ملا نه ده نیغه کړې په غسل کې د کومې ورځې نه چې ما اسلام قبول کړی دی د کومې ورځې نه چې ما اسلام قبول کړی دی زه غسل کوم نو نیغ داسې نه ودرېږم چې په دې عورت مې نظر نه لګي نو دا د هغوی څه وه دینداري او تقوا وه او نور عورت ته کته څه دي
جایز دي که ناجایز دي؟ جایز دي، والله اعلم.